کاله شو د ریډیو پاکستان ابتباط خو پکې پښتو پروګرام نو ما به هندکو پروګرامونو کې یا اردو پروګرام کې کله و چې ما ټایم ماته ملاوېدو نو پښتو سندره و پکې ما یو نیمه نشه د پښتو خدمت نه د پښتو سره ستا مینه وه ما چونکې هغه ځای کې ورته ویلي وو ډایرکټر ته چې زه چونکې د مایک سړی یم ما ته مایک کار یې خو ټیک ته خو هغه یو مجبوري وه نو بیا چې سولنګي صاحب راغی 2009 کې سولنګي صاحب راغی او 13 کاله شو د ریډیو پاکستان ابتباط او پښتو پروګرام نو زه دا بخښنې سره وایم چې په دې ځای کې ډېر تکړه پروډیوسران پاتې شي خو هغې چونکې هلته کې هند کو سپیکینګ والا زیات وو نو هغې د ډاره چا څه نه چې موږ ته څه مسله جوړه کړي لاره کې نو هغه ځای کې ما بیا سولنګي صاحب ته یو ریکویسټ وکړ د باصیت د ډیوټي افسر چې جی دلته کې پښتو پروګرام شروع کول پکار نو هغه ماته وایي چې ته ډیوټي افسر یې ته بیا څه کوې ما ورته وویل چې دې ځای کې پوښتنه زیاته ده دلته څلور سنټر دي دې ځای کې پښتانه هم ډېر زیات دي د افغانستان سایډ نه هم راغلي که نه او د کې پي کې والا خیبر پښتونخوا والا نو ما ورته وویل زه خو داسې کوم چې هزاره رنګ یو پروګرام دی په هغه کې زه کله کله پښتو یو نیمه سندره نو چونکې دا 1000 رنګونه دي نو هغه په 1000 رنګونو کې د پښتو هم یو رنګ دی نو بیا هغه نه بعد هغه ماته 20 منټه پروګرام راکړه پروګرام خپله به لیکلو یو پروډیوسر یې زه نه وم که نه نور لیکوال هم زه وم کوربه هم زه وم ټول چلول شیډول ټول لکه ما افګار صاحب تا خو د پښتو ژبې لپاره ډېر غټ خدمت کړی دی د پښتو کالم هم لیکي تاسو کالمونه هم لیکئ افګار صاحب اوس زمونږ د مینوال چې دي دوی ته په اخره کې تاسو خپل یو داسې کلام ووایئ چې ستاسو کوم ښه کلامي او شعر ته خو هر یو کلام ګراني هر یو کلام هغه ته ښایي خو په اخره کې زمونږ د مینوالو ته خپل یو کلام پیش کړي دا خو صاحب تاسو هغه خبره وکړه د کلام متعلق ما ته یو خبر را یاده شو زموږ یو ملګری صاحبزاده اجمل چې واده وکړ نو په پیله شپه یې ښځې ته ویل چې زما په بال به ډېر خیال ساتي ښځې نو هغه ډېره حیران وشه رنګ یې ووالو نو هغه ورته ویل چې ښه لکه تا د نه پیله ما ته ویل چې نه واده مې نشته نو ویل چې بیا د اولادو کوم ځای نه چې دا زما د کوم کتابونه دي دا غزلې یو که نه او یا کتابونه یا مسودې یا نور دا ویل چې دا زما ټول دغه بال بچ نو زما هم بال بچ ډېر دی پکې نه پوهېږم چې کوم یو ځکه چې هر یو خوږي خو بهرحال یو غزل راته یاد دی او دا ستا چې راته وي نو ما هنډ کې ولیکل غزل دی چې د تخیل په اسمانونو ستا نامه لیکمه د تخیل په اسمانونو ستا نامه لیکمه د سمندر په بهیرونو ستا نامه د سمندر په بهیرونو ستا نامه لیکمه د تخیل په اسمانونو ستا نامه لیکمه د سمندر په بهیرونو ستا نامه لیکمه او شعر دی لکه ماشوم خپل انعامې نه دیوالونه لکه ماشوم خپل انعامې نه دیوالونه ډک دي لکه ماشوم خپل انعامې نه دیوالونه ډک دي د زړه په ټولو دیوالونو ستا نامه لیکمه لکه ماشوم خپل انعامې نه دیوالونه ډک دي لکه ماشوم خپل انعامې نه دیوالونه ډک دي د زړه په ټولو دیوالونو ستا نامه لیکمه او بل شعر دی چې زړه ته کړم ګوتې ښکته کله چې قلم مې وچي زړه ته کړم ګوتې ښکته کله چې قلم مې وچي د خپلو وینو په رنګونو ستا نامه لیکمه د خپلو وینو په رنګونو ستا نامه لیکمه زړه ته کړم ګوتې ښکته کله چې قلم مې وچي د زړه په ټولو دیوالونو ستا نامه لیکمه او شعر دی چې شاعري مې د عروج تر بلندو بره شي چې شاعري مې د عروج تر بلندو بره شي مینې د خیال په رخسارونو ستا نامه لیکمه چې شاعري مې د عروج تر بلندو بره شي مینې د خیال په رخسارونو ستا نامه لیکمه او بل شعر دی چې ترېنه د زړه په غوږو واوره فریادونه زما ترېنه د زړه په غوږو واوره فریادونه زما نن د یادونو په بادونو ستا نامه لیکمه ترېنه د زړه په غوږو واوره فریادونه زما نن د یادونو په بادونو ستا نامه لیکمه او شعر دی چې ښکارې حسن کې بدلون راشي د نورو ګلو ښکارې حسن کې بدلون راشي د نورو ګلو ګله چې کله په ګلونو ستا نامه
ښکارې حسن کې بدلون راشي د نورو ګلو ګله چې کله په ګلونو ستا نامه لیکمه. او دا آخري شعر دی د مسیحا په ملهمونو باور نه لرم د مسیحا په ملهمونو باور نه لرم ځکه افګار زه په زخمونو ستا نامه لیکم.